د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو نن در سره د اسماعیل شاهد یو پیغام شریکوم چې هغه په یو نوی ویډیو کې راښکاره شوی دی. دردونکې پیغام یې ورکړی دی، جړلي هم دي. هغه په خپلو خبرو کې داسې څه ویلي دي چې هغه ورسره په ژړا شو او پوښتنو ته یو ډېر لوی سوال کېښودو. تاسو راسره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. اسماعیل شاهد چې د پښتو یو مشهور اداکار دی، یقینا چې تاسو به یې پیژنئ ځکه چې هغه په سلګونو نه په زرګونو پښتو ډرامې جوړې کړي دي او هر پښتون لوی او وړوکی پیژني. هغه په یو نوي ویډیو کې راښکاره شوی دی چې هغه د ویډیو شروع کېدو سره سره جړلي هم دي او په خپل پیغام کې ویلي دي چې تاسو ته ښکاره خبره ده او معلومه ده چې په پاکستان کې په سوات کې او په دې علاقو کې کوم دردونکې آفت راغلی دی، کوم سیلابونه راغلي دي، د هغې په باره کې پښتنو ته وایي چې ستاسو ورونه یعنې دغه پښتانه بې اسرې پراته دي، کورونه یې وران شول او هغوی سره اوس دومره پیسې نشته چې خپل ځانونه وساتي. دوی وایي چې اسماعیل شاهد وایي چې د دغه خلکو د امداد لپاره پکار دی چې موږ تاسو میدان ته راشو، د دوی امداد وکړو چې دوی بیرته په خپلو خپو ودرېږي. خو د دغه امداد دپاره د الله د رضا دپاره به دوی سره امداد کول وي، دوی ته به څه پیسې ورکول وي. نو که د چا 1 روپۍ وس کېږي، که د چا 10 روپۍ کېږي، هر سړی وایي چې په خپل وس باندې پړ دی، هغه دې ورسره څه ناڅه امداد وکړي چې دغه غریبانو ته ورسي. دا هم وایي چې زموږ نه به الله پاک تپوس کوي، موږ تاسو به الله پاک ته ودرېږو. نو په کار دا چې موږ په دې امتحان کې پاس یو چې موږ دغه غریبانانو سره، دغه بېوسه خلکو سره او دغه لاچارو خلکو سره څه ناڅه مرسته کړې وه. قدرمنو، دا یو دردونکې خبر، یقینا چې دردونکې و، ځکه چې د خپل زړه درد پکې اسماعیل شاهد بیان کړی و چې تاسو سره مو شریک کړو. که تاسو هر څه نظر لرئ، موږ سره خپل نظر ضرور شریک کړئ. له نورو تازه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي وخت کې د پښتو پوسټ چینل هره ویډیو تاسو ته په وخت او په اسانۍ در ورسي.